فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. اے مؤمنانو، که تاسو د دې اهل کتابو دی ډلې خبره ومنئ، نو دوی به تاسو له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسو لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسو ته د الله آیاتونه اورول کیږي او ستاسو په منځ کې د هغه رسول موجود دی. څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به ارومرو سمه لاره ومومي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے مؤمنانو، له الله نه داسې وویریږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویریدو حق دی. تاسو ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ټول یو ځای شي، د الله رسي کلکه ونیسئ او تیت پرکېږئ مه. د الله هغه پیرزوینه در یاد کړئ چې پر تاسو یې کړې ده. تاسو یو د بل دښمنان وئ، هغه ستاسو په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسو سره ورونه شوئ. تاسو د یوې له اوره ډکې کندې پر غاړه ولاړ وئ. الله تاسو ورڅخه وژغورلی. په دغه شان الله خپل نښانې تاسو ته څرګندوي. په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسو ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. په تاسو کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي، په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي همغوی به بریالي شي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پام کوئ تاسو هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښودنو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول. چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخوروي وي او څه تور مخي. د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ. ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکئ.